د ازغن تار لمنځه وړل خو فرضین دي پر موږ د ازغن تار لمنځه وړل خو فرضین دي په موږ خو په اټک پوخ دیوالګې خره که څه خیال مو دی او سپین مخ دی لویا کلویا افغانستان دی وی دا توری زلپے که زلپی دی جنڈے بادر پوینا زبازار ته زما او ترا پس ژاړې یعنی بیا د راتلو تمه دې ونه کړه هر چا ته خپل وطن کشمیر دی دا منم در سره خو نه تر هر هیواد مې لوی افغانستان خوږ دی لر او کبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یادېږم نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده زموږ په شنه چای او بدال خبرې یا خوشحال خانه دا دې وخت دی اوس را پاتې که نه موږ له پنجاب څخه خیرات د زندګۍ غواړو په خاوره دې سجدې کړم په اوبو دې اودسونه جنت ته به له تا نه وړم ایمان افغانستانه مجبور به یم خو چې زما په مینه شک ونه کړې لکه مرکې لکه پلارجان در سره مینه لره صادر می پاسا پپړی زوړ شو پیزوان می زنګ شو یا لاله تورې کتورې خاورې خورينا پژون هم د خپل کام یم هم بمرم د کام سرا تر هر سنگر تر هر ډګر بزم د کام سرا پژون هم د خپل کام یم هم بمرم د کام سرا تر دې وروسته به زموږ پر ټولنیزو صفحو له شاعرانو سره هره مرکه او شعریز بنډار د اغلې ډیوا پتنګ په مالي لګښت تاسو ته وړاندې کیږي مړه نور غږ د ازادۍ ښه دی که څه خیال مو دی مړه نور غږ د ازادۍ ښه دی که څه خیال مو دی له دې غلام ژوند خو مرګی ښه دی که څه خیال مو دی او چې ټیټوم او لګوم یې د بادار په پښو کې چې ټیټوم او لګوم یې د بادار په پښو کې نو له هغې مې ما تندی ښه دی که څه خیال مو دی چې ټیټوم او لګوم یې د بادار په پښو کې نو له هغې مې ما تندی ښه دی که څه خیال مو دی او چې د نجیب غوندې په خپله کیسه کلک ودرېږم چې د نجیب غوندې په خپله کیسه کلک ودرېږم او چې په غاړه مې زندی ښه دی که څه خیال مو دی او د ازغن تار لمنځه وړل خو فرضین دي پر موږ د ازغن تار لمنځه وړل خو فرضین دي په موږ خو په اټک پوخ دیوالګې ښه دی که څه خیال مو دی د ازغن تار لمنځه وړل خو فرضین دي پر موږ خو په اټک پوخ دیوالګې ښه دی که څه خیال مو دی او یې ګیله منه په قلم خپل کام وطن وستایا یګی لمنه په قلم خپل کام وطن وستایا بس نور ګودر لیلا منګی ښه دی که څه خیال مو دی دا څو ټپې دي وایي یار له کابله را روان دی مړه ترنم کې درته وایم یار له کابله را روان دی وی ما په تورخم ورته نیولې دی ګلونه او د کابل سینده که سینده شور ونه کړی وی زخمیان و د دی چې راویخ نشي مینا او سپین مخ دی لویا کلویا افغانستان دی وی دا توری زلپے که زلپی دی جنڈے بادر پوینا پوز دی کرخا
وای 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 هو پوز دی کرخا د ډیورن د یارا ہے سراننگی دے سراننگی اننگی دے لراو بر کبر افغانان دینا پاس پا کابل میں گل کرلے دے ہے زپ ترخما ولاړ یما کیم بوی رازینا د ښکلي خوست توتیان راغلل وی ہے په غاړو یې راوړل کراوړل د مینو کاغذونه مننه قربان ډېرې داسې روایتي ټپې مې په زړه په ذهن کې راګرځي خو بیا بنډار اوږدېږي قربان تا ته خو زه مقصد نه پوهېږم پاچا صاحب چې څنګه مقصد داسې هغه د مینې او د یووالي او د خپلواکۍ اظهار سره وکړو خو بس ډېر زیات خوشحاله یم پیمان چې نن دې لرم را سره قربان ډېره زیاته مننه خاموش تا ته د ډالۍ وي چې چلمبه د یار له غمه دې ونه کړه زړه یاري وه مګر سمه دې ونه کړه او زه بازار ته ځم او ته راپسې ژاړې یعنې بیا دې راتلو تمه دې ونه کړه مرګه ما پر ملا تړلی څادر هیر دی ته هم ستړی نه شوې دمه دې ونه کړه ډېر خوشحالی په یوه ناره زه نه راستنېدم تا هم نه غوښتم دویمه دې ونه کړه په یوه ناره زه نه راستنېدم تا هم نه غوښتم دویمه دې ونه کړه او چې زما پر زړه به څومره زور د غم و اندازه د خپل قدمه دې ونه کړه چې زما پر زړه به څومره زور د غم و اندازه د خپل قدمه دې ونه کړه او تا زما له درده اوښکې تویولې ګیلمن صاحب تا زما له درده اوښکې تویولې سمه ټوکه وه خو سمه دې ونه تا زما له درده اوښکې تویولې سمه ټوکه وه خو سمه دې ونه کړه ډېر ښکلی وایي دلته متل دی چې په ډېر شیرین نه ځان خوږ دی دلته متل دی چې په ډېر شیرین نه ځان خوږ دی خدا د روغ دی له خپل ځان نه هم جانان خوږ دی او منم چې دا خلک په هر کار کې مفاد لټوي منم چې دا خلک په هر کار کې مفاد لټوي خو په دې عشق کې خو په ګټه ناتاوان خوږ دی واه څه زبردست دی منم چې دا خلک په هر کار کې مفاد لټوي خو په دې عشق کې خو له ګټې ناتاوان خوږ دی او هر چاته خپل وطن کشمیر دی دا منم در سره هر چاته خپل وطن کشمیر دی دا منم در سره خو نه تر هر هیواد مې لوی افغانستان خوږ دی دا بیا او هر چاته خپل وطن کشمیر دی دا منم در سره خو نه تر هر هیواد مې لوی افغانستان خوږ دی او هغې ته چا وی چې په درس جهان کې څه خواږه دي هغې ته چا ویل چې په درس جهان کې څه خواږه دي دې ځواب ورکړ چې له هر څه ګیلمان خوږ دی قربان وای چې زه په اتفاق او اتحاد شوم ملګرو چې زه په اتفاق او اتحاد شوم ملګرو نو را شوم NDS شوم او موساد شوم ملګرو او آخر زموږ په وینو دا سړی کله مړیږي او یا کاله تباه شوم برباد شوم ملګرو آخر زموږ په وینو دا سړی کله مړیږي او یا کاله تباه شوم برباد شوم ملګرو پیدا یم په دې چې یم په دې خاوره ما خاورڅ پیدا نه کړه پیدا چې یم په دې خاوره ما خاورڅ پیدا نه کړه بس تش د زنده‌باد او مرده‌باد شوم ملګرو پیدا چې یم په دې وطن ما خاورڅ پیدا نه کړه بس تش د زنده‌باد او مرده‌باد شوم ملګرو چې امن و غدار او شرپسند او ترهګر وم چې خاورڅ وه غدار او شرپسند او ترهګر وم چې جنگ شو په بارډر بیا ورته یاد شوم ملګرو چې خاورڅ وه غدار وم شرپسند او ترهګر وم چې جنگ شو پر بارډر بیا ورته یاد شوم ملګرو
او وزیره ګیلمنه زه ترې څو ځله قربان شوم خو بیا هم د هغه په خوله فساد 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 شوم ملګرو. واه واه وایي واه خوند یې وکړ ولې د هر شر ذمہوار یادېږم ولې د هر شر ذمہوار یادېږم کله مسلم کله کفار یادېږم او خدایا چې ستا به فیصله څنګه وي خدایا چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار یادېږم واه دام ډېر عالي دی لر او کبر ته سپیناوی ورکړم لر او کبر ته سپیناوی ورکړم هلته جاسوس دلته غدار یادېږم اوهو لر او کبر ته سپیناوی ورکړم هلته جاسوس دلته غدار یادېږم او دنیا مې تش په شباسي غولوي سحر پاگل مخامخ یار یادېږم او که ګیلمن هر څو ځان سپین مولا کړم که ګیلمن هر څو ځان سپین مولا کړم بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم وای یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه له شر او له جنجال خبره موږ خو د سر د پناه ځای نه مو سړی ته کوي د مال خبره واه موږ خو د سر د پناه ځای نه مو سړی ته کوي د مال خبره او پښتون به تل د غسې در په دروي پښتون به تل د غسې در په دروي چې نه مني د ستر خوشحال خبره واه واه چې تا ته وګورم را یادې مې شي یاد سپین ږیري کلیوال خبره نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده زموږ په شنه چای او په دال خبره هاي 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 نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده زموږ په شنه چای او په دال خبره یا ګیلمنه کلک په خوله مه وایه خو په غزل کې کړه سنبال خبره زبردست دی وایي خوشحال خانه دا د وخت دی ته راپاڅې که نه خوشحال خان یا خوشحال خانه دا د وخت دی اوس راپاڅې که نه موږ له پنجاب څخه خیرات د زندګۍ غواړو هاي هاي یا خوشحال خانه دا د وخت دی اوس راپاڅې که نه موږ له پنجاب څخه خیرات د زندګۍ غواړو وایي هوا د زما روح دی د لمر وړانګې دید د سترګو له ځانه په ما ګران ستا اوچت غرونه تر اسمانه او په خاوره دې سجدې کړم په اوبو دې اودسونه په خاوره دې سجدې کړم په اوبو دې اودسونه جنت ته به له تا نه وړم ایمان افغانستانه واه 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 ګیلمن صاحب واه واه پرب قسم په ایمان در سره مینه لرم ما ته راګران یې له خپل ځان در سره مینه لرم در سره مینه لرم مجبور به یم خو چې زما په مینه شک ونه کړې لکه مورکۍ لکه پلار جان در سره مینه لرم در سره مینه لرم او خلک دې هر څه وایي ته ګواه په ما خلک دې هر څه وایي ته ګواه شه په ما افغانستانه ګیلمان در سره مینه لرم واه زبردست دی ګیلمن صاحب واه قربان وای سودا د انسانانو پکې کیږي نرخ ارزان دی زموږ د هیواد هم عجیبه غوندې دوکان دی که چېرته د توده د پښتنو وینه په کار شوه نو ورشه جی ایچ کیو دی های کورټ دی پارلمان دی اوهو ټپه د دوی په لاس ته اول مړ او بیا یې پړ کړي چې دغه ترهګر و چې پښتون دی یو افغان دی او چې کوم سړی په چا باندې فتوا د جهاد وروا نن هغه سړی هم خاص د هغو په لار روان دی وار د نجیبه د بګړې تیر شو نور کنداریان دی یا بګړې نه کنه پسر وینا چې دی عثمان پر شهید کړه چنجي دی وخورای یا تر څنګلو مړوندونه لپاس دوی جنازې راغلې زما د یار جنازه پیغلې که پیغلې جن کې ورینا صادر می پاسای
پپړی زوړ شو پیزوان می زنگ شو یا لاله توره کتوره خاورې خورینا که په وطن د ننګ ونکا توره کوڅې ته یا می چیرو کرو نورېلو سینا سور وزیر والا کمیسا غوندما پښتون غورځنګ ته یا څنګ په څنګ په څنګ در سره ځما زبردست دی واه واه کابل په سپینو یا واورو پټ دی لکه حجانا پارا پات ختلی وینا بچا صاحب تا ته ډالې وای مننه کبل تم وایا چې وران شه پکې وسیږي یا افغانان د ننګ مړونه او مورې کوچانو ته مې ورکا د اوښ په شاوې بمې کابل ته خیژوینه په کابل سپینې واورې وشوې ساړه نیولې یا نازولې صورتونه په ژوند هم د خپل کام یم هم بمرم د کام سره په ژوند هم د خپل کام یم هم بمرم د کام سره تر هر سنگر تر هر ډګر بځم د کام سره په ژوند هم د خپل کام یم هم بمرم د کام سره هیچا ته به سر ټیټ نه کړم نه خرڅو نه بډار شم هیچا ته به سر ټیټ نه کړم نه خرڅو نه بډار شم واده مې د په قرآن لاسو نژدم د کام سره واده مې د په قرآن لاسو نژدم د کام سره تر هر سنگر تر هر ډګر بځم د کام سره بچا صاحب تا ته ډالې وای په ویره د زندان یادار مې څوک تم کوی نشي نانا په ویره د زندان یادار مې څوک تم کوی نشي بیخي بې اندازې مینه لرم د کام سره بیخي بې اندازې مینه لرم د کام سره تر هر سنگر تر هر ډګر بځم د کام سره په هر خوشاله د کام لزړه نه خوشاله ګما په هر خوشالي د کام لزړه نه خوشاله ګما خو خدای ګوا شریک یم په هر غم د کام سره خو خدای ګوا شریک یم په هر غم د کام سره په ژوند هم د خپل کام یم هم بمرم د کام سره تر هر سنگر تر هر ډګر بځم د کام سره اخیری بیت وای وزیر ګل منا د افغان په ننګ د مړ شمای وزیر ګل منا د افغان په ننګ د مړ شمای لمرک پس چې یادې غم چم پچم د کام سره لمرک پس چې یادې غم چم پچم د کام سره تر هر سنگر تر هر ډګر بځم د کام سره
په ژوند هم د خپل کام یم هم به مرم د کام سره. خوند یې وکړه. مننه قربان باچا صاحب، ډېر عالي و، ډېر زبردست. قربان مننه. باچا صاحب وایي ادې لر او بر د یو وطن د یووالي هغه احساس مې کوشش کړی پکې وایي خوند یې وکړه. وجود مې لوی افغانستان دی د مثال په توګه زړه پکې پروت ملت افغان دی د مثال په توګه دا ظالمانو په ازغنو کرخو نیم کړی دی بیا یې په ډېر وخت په لر او بر تقسیم کړی دی چې د دې نیم زړه یو کېدو ته څه اقدام ونه کړم ما ته معلومه ده چې ژوند به په آرام ونه کړم چې وی موجود دا د تورخم تور زنځیرونه تر څو چې مو ترمنځ وي د ډیورنډ شنکي تارونه تر څو نو بیا بیخي په لر او بر امن د خدای قسم دی په کابل جان په پېښور امن د خدای قسم دی. تاسو حساب وکړئ چې څومره دردېدلی یو موږ د دې بېلتون د لاسه څومره کړېدلی یو موږ سکه ورونه یو دښمن سره ویشلی یو موږ بیا یې په 100 قسمه نومونو غولولی یو موږ له پښتونخوا چې څوک جنت هوره ویلمان ته لیږي بیا یې ټوپک په لاس لوی کور افغانستان ته لیږي موږ که سوځېږو که ژوبلېږو خو د دې د لاسه دا چې په وینو کې لمبېږو خو د دې د لاسه دا چې له هر ګړنګ لویږو خو د دې د لاسه چې له پیړیو بربادېږو خو د دې د لاسه منځ کې بېلتون دی ورور د ورور له حاله نه خبرېږي پلار یې د زوی او مور د لور له حاله نه خبرېږي نور نه تارونه منم نه یې دا پټک منم نور نه تارونه منم نه یې دا پټک منم نه د چا توره زور او نه د چا ټوپک منما نه یې معده د ډیورین نه یې ګندمک منما نه یې زنځیر پر تورخم نه یې په سپین بولدک منما فقط یو لوی کور له کابل او تر ټک منما دا خو په زور چا شو کولی له خپل ځان یم زه ګنې که هلته یم که دلته یو افغان یم زه واه زبردست دی په لر او بره پښتونخوا کې مې ورونه بل دي وزیرستان سوات پکتیکا کې مې ورونه بل دي په هر مکتب او مدرسه کې مې ورونه بل دي په هر ښوونځي هر حجره کې مې ورونه بل دي د دې ورونو مړه کېدو ته یو کېدل پکار دي د دې ازغنو کرخو نور له منځه وړل پکار دي پښتنو څو مو چې دا وران وطن ګټلی نه وي چې مو تر څو دشمن ته زور د مټ ښودلی نه وي چې د وطن مو دغه زوړ پر غر ګنډلی نه وي چې مو تر څو پر اټک پل دیوال وهلی نه وي هې ګیلمنه تر هغې په موږ سیالي قسم ده په افغانانو سوله امن خوشحالي قسم ده په افغانانو سوله امن خوشحالي قسم ده ډېر زبردست ډېر زبردست ګیلمن صاحب مننه قربان